قدرمنو سلامونه مې واخلئ دا شیبې کامل چې کوم دی نو ما له په پرزولو باندې راغی خو دا زمونږ د آرټسټانو یو بل سره مینه ده زه ما ډېر محترم طاهر جان دی کرن خان استاد دی موږ د کبیر افریدي رور خواله راغلي وو موږ په هر حالاتو کې ماحول را جوړو سړی ما له په ډز راغلی و خو ما وی چې ویډیو رانه روانه نه شي دی به زما نه څنګه دا قصه روانه کړي نن موږ جي د ځان سره ګورې د آرټسټانو ډالۍ څه شی کیدی شي موږ د ځان سره بوټي راوړي دي بوټي او دا زمونږ یو میشن دی دا زمونږ یو جذبه ده طاهر جانه چې موږ دنیا ته دا پیغام ورکو چې ګلوبل وارمنګ یا نړیوال تودوخه څومره خطرناکه مسله جوړیږي طاهر جانه ما یو ریسرچ کړو استاد جی چې زمونږ د کووډ 19 نه خطرناکه مسله دا ده کلایمیټ چینج چې دا ابو هوا څومره په تیزۍ سره بدلیږي نو په دې خاطر باندې موږ بوټي راوړي دي استاد کرن خان به په دې باندې خبره کوي طاهر جان به په دې خبره کوي کامل او زمونږ وایي د چکزی صاحب دغه شوکت سواتی صاحب چې د بوټي راولو به خبره کوي راځي دا پروسس موږ سره ګورې ټول دا کرے مال ورکه کنه دا ورته دا لاس کامل راوړي کامل جان جی چا څوک چې مال په ډغر باندې راغی دا بوټي هغه راوړي دي ځان سره خو د دې چې کم پیسې چا ورکړي دي چا چې اغستې دي د تحریک کرن خان استاد جی یو خبره به موږ اورو بسم الله کا شوکت او خلک بوټي کولاو سره دی بوټي تړلې دي شي ماته نه طاهر جان ډېر په احتیاط ښه بوټي پرانه سړی خبره وي خلکو سپي پرانتي او ګټې تړلې وي ما به گزار څنګه کوو ټیک دی دا به څوک دا بوټي والی دا درون دی لاله دا ما سره شو جی دا ما سره شو دا بوټي راشه کنه طاهر جان دا تر زما اوفر د گاډي له پاسه عائشہ به وای جان تاسو راوغه شوکت را وګیته درانه دی والله دا ډیره درنه ده یار الکه دا خو بوټي د خاصیت دا اوپر خلک یې بعد خپل شوکت په یاره سره دی بګی دا کېده دا کېده روان څه کوس دلته خبرې کوم دی یاره جی یاره څه کیمرامن واه دا ګورې جی دا ګورې دا هر څه په ریکارډ باندې راولي دې ته مینه وایي جی دا حقیقي مینه محبت ته ښه اخر دې ته به څنګه مینه وایي ګلاب درله څوک در کې پاڼې هاي ګوره دې مینې ته طاهر جان کوم بوټي ته وګوامه کم څه آسان ښکاري او سپک هغه ته چوت نه مطلب درون او سپک مونږ د پرېږده یاره افغان صاحب دا ستاسو پټه دی دا ګورې اوس په پته لګي چې بوټو سره چا څومره مینه ده راځئ ما پسې راځئ اشه پسې دا چیز زمونږه د بوټي مینه ده د بوټي والله قسم په خدای طاهر جانه که ما ته پته وي چې دې بوټي دومره زوري والله که ما بوټي راغستی راځئ راپسې طاهر جانه دې پاره شو یاره والله که دې زور کړی کامل هغه لګې ونه څه کامل والله چې ور کړی هاي دې ته بوټو مینه وایي جی کبیر جانه دا واپس یو ځای دا مینه کوم ځای کې پورا ورسوي وای ځای را دا مینه داسې شي جی طاهر جانه دا چرته کېدو کبیر جانه دې به راته ښې داسې کوربه مې افغانا د دیوال لا الګ د نور بوټ ته ګورې خپلې سنگو کوي هاي زور دې په مارا واستي راشي بسم الله الرحمن الرحیم جان ټول راشي اوس ودرېږي وای کرن خان استاد مخکې راشه جی قدرمنو ما چرته داسې قربانه ولیدلې چې هغه مېلمنو ته وایي چې بوټي هلته کېدی مونږ خو چې به پوخه کبیره راشه مخکې یو څو خبرې وکړو پوخه چې به کله کرن خان استاد څه شو مخکې راشه
قدرمنو زما خبره واورئ طاهر جان به په مخه اوازونه کول بیا افسر افغان روشه د میزایل نه شاته پوس وکړي دومره تیز ولې دی هغه شاته راپسې اور بلیږي ما چې کوم بوټی راغستی والله چې سړی راله چولی دی خو بیا هم ملګرو دغه زمونږ د نننۍ ویډیو نه یو پیغام دی چې مونږ په دغه جذبه باندې وو چې د دې کائنات ښکلا چې ده نو هغه د بوټو د وجې نه ده دا بوټي چې دی نیغ په نیغه زمونږ د جمالیاتو سره زمونږ د احساساتو سره او بیا زمونږ په شاعرۍ کې په ادب کې د بوټي یو ډېر لوی اهمیت دی وایي چې وړو وړو مرغونه یې چرنګار ویستلی دی لاسماتې د چینې د خوا چینار ویستلی دی او زما د ړنګې خونې اخري یاد د ژوندی وي د سوانې په وخت ماته یو ستار ویستلی دی او زه دا لیونی پېژنم څه چل به خامخا وي قضا ماښام بنګړو نه یې شرنګار ویستلی دی یا الله تعالی رحمت کېږه زما خو د صابن کو ظالمه پړپوسان دي را خراب کړو کبیر افریدی زمونږ نن کوربه دی جي کبیر جانه ډیره مننه څه به ویل غواړې مېلمنو ما بوټي نه ویلي و تا ونه راوړه مینه ده دا خو مینه ده نو فرق پکې دا دی الله هم ښه لره دا نور ملګري چې کم راغلي دي زموږ سره دا دلته راشي دا سلیبریټیز سلیبریټیز راشي راشي خان استاد تاسو مخکې راشي خان ته لارو اول خو د زړه نه شکریا ادا کوم د ټولو راغلو مېلمنو څومره هم وحید بھائی افسر بھائی طاهر بھائی کامل کرن خان بھائی برادرز چې څومره راغلي دي د ټولو شکریا ادا کوم د کرن بھائی دیس کې یو آیډیا هم راوړله دوی بوټي راوړي وو په تحفه کې ملګرو راوړي وو نو موږ ته بیا دا آیډیا میلاو شوه چې وای ناټ په دې حجره کې ځای په ځای پلیس شي او د هغوی یادګار ورسره جوړ شي هغه بورډ تخته ولګي نو کله چې بیا راشي او غټ شوي وي نو هسې به هم یار دوست سره ملاقات به هم خوند کوي یادونه به هم راځي ورسره زما لپاره اسانتیا ځکه شوه مخکې د مالیانو پسې ګرځېدم احتیاط کوه پاڼه ته ونه لوېږي دا بوټی طاهر جانه ماته شوې طاهر ته به په اخره کې خبرې وکړي را ټوپ په دې بوټي را ټوپ قدرمنو طاهر خان زمونږ ورور د اسلام آباد نه راغلی دی چې اسلام آباد باندې مین شو یار کبرجن شو پیښور ته نه راځي طاهر جانه بوټي باره کې او د ننني ایونټ باره کې به څه ویل غواړې خاړومبه کبیر افریدي ته کوم چې د هغو ښادي و نو ډېر مبارکباد او یقینا ډېره زیاته مزه یې وکړه چې دا ټول رونه یو ځل بیا راغونډ شو یو ځای شو او د هغې نه زیات مزه چې کوم تاسو ماشاءالله دا پلانینګ کړی او کریډټ کرن لالا ته ځي افغان صاحب تاسو ته ځي او کرن لالا سره تقریبا 4-5 میاشتې مخکې په دې باندې زموږ خبره شوې وه کله چې کبیر افریدي حجره کولاو شو نو موږ دا ویلو چې موږ دا تحفه هلته کې وړو کبیر تا ته هم پته ده کله چې چاینه کې ګرځېدو ځي په ځي باندې به موږ ګرینري کتل او موږ به دا افسوس کولو چې زموږ د پاکستان غرونه څومره ښایسته دي زموږ علاقې څومره ښایسته دي خو هلته کې چونکې ګرینري نشته زموږ خلک د ونو بوټو خیال نه ساتي موږ په دې څیزونو باندې پوهېږو نه چې د دې څیز فایدې څونه دي موږ ته نه بلکې زموږ را روان نسل ته د دې څونه فایدې دي نو د هغې نه بالکل موږ سایډ دی نو دا ماشاءالله یو داسې کانسیپټ دی د کرن لالا آل ګریډ ګوز ټو کرن لالا چې په دې باندې تاسو دا عهد وکړئ چې یاره یو بوټی کم از کم څونه کتونکي چې زموږ دي د افغان صاحب په دې شیشه باندې موږ ګوري یو بوټی هر یو ملګری که په خپل کور کې لګي یا به طوري تحفه خپل ملګري ته وړي د دې سره به کانسیپټ دا پیدا شي که کله ملګري د بل ملګري خواله ځینې دا به یو تحفه وړي او دا به د هغه د لاس هلته کې یو تحفه وي نو ډېر زیات خوشحاله شوم ډېره مینه او احترام ډېره زیاته مننه کوم قدرمنو موږ سره شوکت سواتي صاحب هم دی که تاسو یو دوه خبرې کول غواړئ دا چاپ تاسو وینئ جي وایي زه ستا د خولې جوټه اوبه داسې سنبال ساتمه کور کې دا وایم چې دا ونس کې دم کړي مې دي دا چاپ به ټول عمر زما په اوږه ځکه چې دا د بوټي چاپ دی شوکت سواتي به یو دوه خبرې کوي جي کبیر صاحب دا واورئ ټولو کورنۍ ته مبارک شي چاپ زما په لاس کې هم شته یوازې ستا په اوږه کې دی جی زه صرف د خوشحال بابا یو شعر وایم چونکې زه چې شاعر ادیب کرن خان صاحب په ډېرې خبرې کوي موږ دنیا ته وایو چې دا یو جمالیات دی په ځان او په جهان کې ما دوه څیزې دي وښکلي په ځان کې دواړه سترګې په جهان کې واړه ښکلي واه ډېره زیاته مننه کومه د جنوبي پښتونخوا یو ډېر زیږ بیګ او تکړه فکر وایي دا چکځی صاحب دا بیګ مې په دې وایي چې بیګ دی جي ویل صاحب څه ویل ډېره مننه کوم او کبیر لالا تاسو ته قدرمنې کورنۍ ته ډېره مبارکي وایم ماله خبرې ډېرې بیخي نه راځي خو ما چې کومه تحفه په بوټو کې راوړې ده خبرې بوټو پاکه باندې افغان صاحب تاسو کرن لالا طاهر جان دې ټول وکړي هغه ټولې دنیا ته معلوم دي باید چې د ټول نه ښه تحفه هم دغه شی دی موږ یې چاته ورکړو
ما راوړی د زعفرانو بوټی دی چې لږ د نور ښایسته کي ماشاءالله. زعفرانو کې لږ نور ښایسته شي او د زعفرانو بوټی د ټولو نه قیمتي وي دغه به زمانه په ډېر څه کم ما ویل که سپک دی ځکه دې را روان کړی هغه متل دی وایي چې یو ټرک هندوانو له یو چاقو یو چاقو پوره دی وړوکی دی خو ډېر د کار شی دی ډېره مینه او احترام خوشحاله اوسئ ملګرو افریدیا اوس به دا خبره لږه سنجیده کو اوس زمونږ هغه ستر مشر رښتیا خبره ده د بوټو د تحریک د سندرې تحریک د کریټیو انډسټري یو ډېر ځلانده نوم او هغه شخصیت چې د هغه نه نیغ په نیغه د هغه د هنر نه د هغه د انتخاب نه مونږ متاثره او مونږ یې منو هغه د پښتو یو ډېره ښه نامه دنیا ته ورسوله د مینې په مذهب دی همسفر یې کم که نه یو ښکلی رانه مخکې دی رهبر یې کم که نه او ګناه ده که بیخي کافره کېږم پې نه ملا څوک رانه خوله غواړي چې ور یې کم که نه ډېر محترم کرن خان صاحب ته ستاسو له لاسونو پړقا کې بلنه ورکوم زمونږ ډېر لوی استاد زه تاسو ټولو ته ګورم زما لپاره خو ټول ډېر محترم یو او د کبیر افریدي صاحب دا ځای چې دی د دیو فیملی د دیو دا کشران دې ټولو ته د نن خو دا خوشحالي مبارک وي او دا ځای یوازې د ده نه دی دا زمونږ د ټولو په جمع په پېښور کې د ناستې او د حیا عزت ځای دی د مشرۍ ځای دی د ورورولۍ ځای دی د مینې ځای دی او طاهر خان دا چې کله نو جوړ نو موږ دا احس کړو چې موږ بدلته چې راځو په اول ځل چې کله تیار شو موږ د بوټو سره راځو د بوټو نه زموږ مقصد دا ما د شپږ کال وشو زما یو هاشټیګ په سوشل میډیا باندې یو کس یو بوټی هغه مطلب دا دی چې که څوک په کور کې زنانه هم دي نارینه هم دي هغه د یو بوټی وکړي او هغه د خصمانه وکړي یوازې کارل ډېر آسان کار دی زه به یو ګمله کې راوړم اوس به پکې ډېر ملګري دا سوال هم راوچتې چې دا ورځې خو د بوټو د کرلو نه دي دا خو ډېره یخني ده دا ورځې د بوټو د کرلو که نه دي د دې یخنۍ نه د ساتلو دپاره هم هغه تدابیر شته دا بله میاشت خو د کرلو ده که نه که دا بله نه ده بله خو ده که نه په کلو کې بیا دغه بوټي ډېر تاسو ته په اسانه باندې ملاویږي او تاسو کولی شئ دا وطن مونږ که ګوره پیسې ولرو مونږ که ډوډۍ ولرو مونږ که ګاډي ولرو مونږ که جازونه ولرو خو چې تر څو پورې زمونږ د هوا مسله نه ختمه شوي زمونږ د ماحول او د موسم مسله نه ختمه شوي یو وخت به داسې راشي چې اوس خو خلک اوبه هم په پیسو اخلي لکه چې چېرته ځي نو دغه مونږ مینرل واټر راخلو نور خو په کلو کې میلاویږي د دې وطن اوبه ډېرې خوږې دي یو وخت به داسې راشي چې بیا تاسو د کور وځئ د ځان سره به ساه هم په پیسو اخلئ چې کله دغه ونې ختمېږي دا ډېر لوی زیان دی لوی نقصان دی په دې باندې ما یو وړوکی نظم لیکلی په یو کس یو بوټي باندې چونکې د کبیر افریدي د شعر سره ډېره زیاته نه لګي خو د طاهر د شعر سره ډېره زه به په هغه نظم کې ما د دې بوټو په حواله چې کومې خبرې کړې دي دا له به زه ډېر واه کوم دا هم پته ده چې بې ځایه به کې واوا نه پته ولګېده چې ورته پوهېږي نه چې کوم ځای کې واقع نه بله مې ویلي چې ټایم کې راته داسې کوه دا نظم تاسو ټولو ته ډالۍ کوم هغه توجه به غواړم نظم کې وایي چې زه وطن یم زما هم یو څه په کار دي زه وطن یم زما هم یو څه په کار دي ای انسانه زما غرونه خوار او زار چې د ونو او د بوټو دشمني کړي نو تر کومه به اخر دوی شتمني کړي هغه قوم که نه چې د ونو سره دشمني کوي چې د ونو او د بوټو دشمني کړي نو تر کومه به اخر دوی شتمني کړي یو کس یو بوټی دا کار په ځان که فرض چې شینکي ختموي لویه ناداني کړي ترهګر دي دشمنان مې د سینګار دي زه وطن یم زما هم یو څه په کار دی د بوټو په کرلو آبادېږم زه د بوټو په کرلو آبادېږم زه د بوټو په کرلو آبادېږم وطن مور یم زه په تاسو خوشحالېږم زه په ونو او په بوټو ودانېږم په تعلیم او په هنر لا ښایسته کېږم خدای دې پوه کړي اولادونه مې بېلار دي خدای دې پوه کړي اولادونه مې بېلار دي زه وطن یم زما هم یو څه په کار موسمونه به مو ورځ په ورځ بدیږي موسمونه به مو ورځ په ورځ بدیږي نړیواله تودوخي به شروع کېږي
ساو اوبه به په پیسو نه میلاویږي ساو اوبه به په پیسو نه میلاویږي مرضونو کې به ستا بچي کړي څوک چې ونې بوټي وکري هوښیار دي زه وطن یم زما هم یو څه پکار دی واه دا غریبن د دې کې چې د افسوس او د ارمان نه مخکې پاسه د افسوس او د ارمان نه مخکې پاسه ارمان نه مخکې پاسه ای انسانه د انسان نه مخکې پاسه دغه غرونه او درې ګلې گلزار کا د راتلونکي لوی تاوان نه مخکې پاسه زیږولې مې ته او ستا مور او پلار دي زما هم یو څه پکار دی ډېره زیاته مننه کوم د ډېر محترم دوام ورکړي استاد کرن خان صاحب افریدي صاحب تاسو مننه کوم طاهر خان صاحب تاسو مننه کوم زمونږ چې څومره کتونکي دي تاسو یقین وکړئ چې د یو هنرمند په حیث د یو آرټسټ په حیث چې څه نه څه زمونږ ایکسپوجر دی څه نه څه دنیا مو کتلې ده دا احساس نیغ په نیغه زمونږ سینه کې خښ دی که مونږ دا بوټی ونه کرو یقین وکړئ مونږ به خپل د راروان نسل مجرمانو راځئ چې دغه مجرمتوب نه ځان بچ کو او هم په دغه به زه خپلې دغه خبرې ته د پای تیږه ږدمه چې دا ستا د مخ کتاب ته چې ورګوري پکې روک شي شینواري افریدي او ملاګوري پکې روک شي خاد آباد او بریالي راته